څه شریدو بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه تاسو نن ورځ ټوله منډه ترلې حالې ځلې وکړلې چې موږ دلته د یو قسم جرګه کښنولې وه. په جرګه کې د قومي ډېر خلک مسعود بجوړ د مسعود خپل خلک چې څومره دي داسې د وزیرستان څومره خلک دي دغه ټول راورسېدل دلته نو شو جرګه وشوله کمیټې جوړه شوله پاکې پرېکړه وشوله او ډېره په منظمه طریقه او ډېر خلک راغلي وي دلته. اوس هم تاسو وینئ چې ټول وطن ډک دی او ماشاءالله د پښتون ټولنه ورځنګ ټول ملګري موجود وي او ښه منظم کار یې وکړلو چې زه ورته آفرین وایم. زه په خپلو ملګرو باندې فخر کوم. نو اوس چې کومه پرېکړه ده هغه داسې شوې ده چې د کمیټۍ کومه موږ بسلې وه هغه به ځي اوس آی جي ته د آی جي سره به خبره کېږي او هلته پاکې دا فیصله شوې ده چې د 6 بجې نه مخکې به انشاءالله موږ لاش هم ورکوو. موږ چې کومې زنانې نیول دي هغه به هم موږ ازادوو او نور هم چې کومې خبرې دي هغه به موږ شي. نو اوس زموږ چې کوم مشران دي یا د کمیټۍ ملګري دي هغه لوړل ځي د آی جي سره انشاءالله په ګنټه ولې مخکې به کېږي. که چېرته د 6 بجې پورې دغه حالات ونه شو بیا زموږ د مشرانو بیا به یو میټینګ وي یو لایحه به جوړوو چې موږ روډ بند کړو درنه ورکړو کوم چېرته یې ورکړو کوم ځای کې ورکړو په کوم ځای کې روډ بند کړو. دغه بیا زموږ په هغه ټایم کې بیا زموږ فیصله وي زموږ به خبرې وي. خو اوسنی حالات چې کوم دی دغه ده چې کمیټۍ لوړه آی جي ته هغه ځای کې به خبره کېږي او دغه یې زموږ سره وعده کړې ده چې خواتین چې څومره زنانه نیول شوي دي هغه به په احترام درکوي لاس چې کوم دی هغه به کېږي. که چېرته یې داسې نه وکړل بیا چې کوم مشرانو موږ ته مخکې مستقبل که څه لایعمل جوړ کړو هغه کې به وو پي ټي ایم به په هر ځای کې کلک ورسره ولاړ وي.